ساقي جان دی کاغه بل دی کاغه بل دی کاغه بل دی دا پروپاګاندا آرامي شروع کړې وه همدغه پروپاګانډې نه پس زما شیخ صاحب شهید شو دا خو یو تکنیک دی نن سبا زه به په سوشل میډیا په یو کس پسې راوالم خبرې به شروع کړم خلک به راوچت کړم د پښتونخوا د سکیورټي ادارې او د پاکستان د څلېرش ادارې چې کوم دی دا د ساقي جان په لاس کې دي او ساقي جان خو یا آرمي چیف دی یا چې کوم دی کور کمانډر دی او یا چرته د پښتونخوا آی جی دی یا چرته ډي پي او افسر دی لکه دا اوس تاسو قمقلي ده داود شاه صحیح خبره کړې وای د خرو سره مې ژوند دی ما ته خو تاسو ډېرې کنځلې وکړې د خبرې جواب چې کوم دی دا بیرته کنځله نه ده او په دلایلو په اصولو کې به خبرې کوو د سکیورټي ادارو چې کوم دی که نه د پېښور کې چې دا مړه نه خوله کې مې کوپر راشي په پېښور کې چې دا کوم دا سکیورټي مشران ناست دي دا آی جي خبر پښتونخوا د کور کمانډر دی د ده نامه واله که نه دا د سکیورټي مشران دي اخیستی شي نامه ستاسو دومره مجال نشته چې نامه واخلئ تاسو خو اف آی آر نه یېرېږئ اف آی آر راباندې کېږي ای خدای م تباه او برباد کا د دشمن نوم نشي اخیستی او ساقي جان ښکته او ساقي جان پورته لکه د دې ساقي جان پیرکوسې نه وباسئ نه زما حفاظت زما الله کوي نه د پوجي په غڼ کې دومره زور شته او نه ستاسو په غڼ کې دومره زور شته او مولانا صاحب دی الله تعالی شهادت دا وګوره د مچ مرانه یې نه کېږي خوځیرانه نه او د مولانا صاحب دی الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله تعالی شهادت قبول کړي خو نران شي بیا د دشمن نامه واخلئ لکه څنګه چې ما واخیسته ستاسو خو ایمان نشته خو تا ته پته ده چې ساقي جان وروره د مازدیګر مونځ دی اورې د مازدیګر مونځ دی زه نه څه زورور سړی یم او نه دومره طاقتور سړی یم خو چې دا څه خبرې کوم دا د الله تعالی په قوت او په طاقت څه کوم دا پاور الله تعالی راکړل او زما دفاع الله تعالی راکړل چې تاسو هر څومره په ما پسې سپو شان وغاپئ که نه زما الله تعالی نه دی دا فیصلې هغه کوي او تاسو له ځانه منافقان جوړ کړئ دا کونې وشلوئ قسم په خدای که دې شین نقطه مې هم وګورئ هر څه چې کوي زما خدای کوي زما په خدای پوره بروسه ده د ټیزن زامنو که دومره تکړه یې نو د اوریجنل دشمن نوم هم واخلئ